ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। په پېښور کې د مظاهرې ته د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل پکار وه سپریم کورټ تر دې دمه د دې پیښې نوټس اخیستلی و. سردار حسین بابک زیاته کړه پښتانه د اسلام آباد نه سوال کوي چې آیا دا اسلام آباد دوره غیر محفوظه دی او یا که بل وخت موږ وګورو چې هغه اسلام آباد د هغه اغواکارو سره یا د هغه قاتلانو ملګری دی. دا جواب به پښتنو له خامخا ورکوي چې دا ما او تا او موږ ټولو چغې والې. د مظاهرې ته د وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین وویل طاهر زوی هغه وایي چې دا د انټرنیشنل لیول باندې تحقیقات وشي. دا اقوام متحده اداره دي وکړي. دې کې ډېر لوی وزن دی چې کله په اسلام آباد کې او بیا په افغانستان کې واقع کېږي نو دوه ملکه شو. نو چې دوه ملکه شو نو تحقیقات چې یو ملک کوي نو د بل به پیشه کېږي. د پېښور په شمول په بنو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې هم د عوامي نیشنل ګوند لخوا دا ډول مظاهرې ترسره شوې.